زکل حیران شم. عبداللہ ابن ابی پټولو منافقانو کې سردارو، رئیس المنافقین د منافقانو سردار. جنازې به نبی علیہ السلام سره کولې، منځونه به ور سره کول. ګوره دغه کېده جهاد لبم ته باقاعده جهادونو لتللی دی. جهاد کې دن لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. روجې به هم نیولې، صدقې او خیراتونه به هم ورکول، مشوره کې به نبی علیہ السلام سره ناستو، مسجد نبوي کې هم سره ناستو. او د منافق ولې ورته منافق وایي چې کله به مقوم تلنو بیا د دین دشمن ولکې دین نو خوښ. ظاهر کې منظم کو جهاد څونه ګران کار دی، جهاد لبم ته، خو چې موقع به ومونته دین نو خوښ. قسم د الله په ذات جماعت کې ناصب کله زم په ځانه مو یریږم او په دې مخلوق مو یریږم. هلکه دا خو چې مونږ کله مقومونو نو زمونږ د خولې نه دین پسې خبرې خېږي. دا خو چې مونږ هم کله یو ملګري سره کینو او هغه ملګري لګي علماو پسې خبرې کوي، مونږ هم ورسره ملګري شو. دا خو مونږ هم یو ځای کې چې کینو او یو ملګري په مدرسو پسې خبرې شروع کړي، مونږ هم سر ورسره اړو. دا خو مونږ هم چې یو ځای کې کینو او یو ملګري نیکانو پسې صحابو پسې خبرې شروع کړي، نو مونږ هم سره اړو چې دا ملګري خبره نه نشي. حضور پاک باندې جنازه هم کوله. زوی ته وی لاړ شه چې کله مړ کېده، وی د نبی علیہ السلام کمیس راوړو په ما به اچې. دونه عقیدت و حضور پاک نه کمیس واچوا والا او په ما باندې واچوا. او پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې په ما جنازه وکړي. حضور پاک له زوی راغلی سوچ مسلمان او عبدالله یې نومو. وی د الله رسوله زما پلار عبدالله بس نا جوړه دی عمرې. وصیت یې کړی دی. څه وصیت یې کړی دی؟ یو دا چې ته به خپل کمیس راکې چې ورته ور واچوم، او دویم د جنازه به پرته کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک ګوره عقیدت یې دا نه چې عقیدت یې نو کمیس یې غواړي جنازه پې کوي. حضور پاک وی ټیک شوه، کمیس یې وله ورکه او چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه زه به جنازه کوم. چا ورته وی صاحب دا خو منافق دی، ته دله کمیس ورکې. او یو وخت عباس چې په بدر کې قیدي شو نو په دغه کمیس نو د بل چا کمیس پی پورا نو دی عبدالله ابن ابی کمیس را کړی، دا د هغې بدل خلاص نو. وی زما کمیس ورته فایده نه رسوي، سړی منافق دی. خو د عباس د هغې کمیس بدل وله خلاصوم. چې کله جنازه تیاره شو نبی علیہ السلام لاړ او صحابه ځان سره کړل. وی زه جنازه پې کوو. چې جنازې ته سینګ سپونه ودرېدل، عبدالله ابن ابی ته حضور پاک ور مخکې شو، حضرت عمر راغی رضی الله عنه او د پیغمبر علیہ السلام دی سینې مبارکې ته مخامخ ودرېد. داسې بادر بسو کی چا که چې مړی وشي نو د قوم خلک هم غمجني، بچي هم غمجني. هغه وخت څوک د هغه بد ویلی شي د پلار په جنازه کې به چا د پلار بد وی؟ که کافر می بد نشي ویلی. قوم یې ولاړ دي، بچي ولاړ دي، نوسي ولاړ دي، خوریان یې ولاړ دي، ماما زامن تربوران ټول ولاړ دي. او عمر کې دین دی دین نیغ راغی د حضور پاک دی سیرې ته مخامخ ودرېد. په بخاري مسلم کې راځي بالکل مخامخ. او ورته سوی اتصلي على هذا المنافق، الله رسول په دې منافق جنازه کې ته په داسې سړي جنازه کې. قال یوم کذا کذا و کذا، په فلان کې ورته دا خبرې کړې د خو ته نه معاف کړې. دی عبدالله ابن ابی. ابو جهل خو در سره توره راغشتې را نرتوب په شان میدان کې ولاړ دی، په خپل دین نرو نر مړ شو، په خپل دین نرو، په کفر نرو، کفر کې نرو. عتبه خو توره راواغشته، شیبه خو توره راواغشته. دې سپېره خو ستا جامه باندې داغ ولګاو، دې سپېره خو ستا په عزت ته تیلې ورته کړې دی. فلانکي وخت کې تا ته ذلیل لفظ نه دی ویلی عیاذا بالله، فلانکي وخت کې دا نه دی ویلی، دی نه دی ویلی، دی نه دی ویلی. حضور پاک له خدای عجیبه پویه ورکړې او عجیبه صبر ورکړې. اخر عني یا عمر، عمر رستو شه، داسې بهادر عمر رستو شه چې په دې کارونه شو. عمر ورته څه وایي؟ وی ته خدای نه منې کړې جنازې نه؟ وی نه نه منې کړې. الله ما ته ویلي دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. که ته وله بخنه غواړې که نه غواړې نه بخم، که اویا ځله وله بخنه غواړې
بیا هم نه بخم ما ته خو الله دا نه دی جنازه پې مه کوه دی ویلي چې بخم یې نه ګوره حضور پاک څه وایي ای عمره ما ته خدای وایي که اویا کرته بخنه غواړې نه یې بخمه خو که ما ته دا پته ولګېده چې د اویو نه په زیات یې بخي د اویو نه زیاته بخنه وله غواړم هغه دشمن چې د پیغمبر د سپینې جامې دشمن بیبي عایشه غوندې بیبي چې قرآن ورته پاکه ویلي دي په هغې الزام لګولو لیکن حضور پاک صبر ته ګوره که ما ته پته ولګېده چې او یو نه زیات باندې بخیلي کېږي او یو نه زیات وله بخنه غواړم اخوا شه عمره جنازه پې وکړله او جنازې نه پسې څه چل وکړه قبر ته م حضور پاک دا منافق ورښکته کړه او په دې کونډو د پاسه کېنو او قبر ته یې ورښکته کړه نو الله آیت نازل کړه لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره عمر چې د تویلو ټکي د تویلو نن نه پس به د منافق جنازه کې نه کې او نه به قبر ته ودرېږي دغه عبدالله ابن ابی چې پیغمبر علیه السلام خدای پاک وروستو ورته اعلان وکړه چې منافق وګورئ په قبر به نه ودرېږي او یا زره بخله غواړي او یا کرته نه بخم نه بخم نه بخم منځونه یې کول د نبي علیه السلام سره روجې یې نیولې د حضور پاک سره صدقې یې ورکولې مشوره کې به ناستو جهاد نه به ته ولې منافق و بیا دړنې دین نو خوښ دړنې پیغمبر نو منلې دړنې دین نو خوښ زما قسم په خدای چې اوس هم زه دا مخلوق کله ووینم کله دا مخلوق نو زما یره پیدا شي چې خدای پاک هسې نه هغه ډله کې مونږ نه